درنو لیدونکو، نن د پراګ په زړه کې د آزادۍ راډیو ډېر مشران خواږه دوستان سره راټول شوي او په دې کې چې د دوی نغمې، د دوی هغه نغمې چې یو وخت کې به موږ او تاسو ورته په تمه او بیا دوی د همغې تمې سره موږ پرېښودو او تر ډېره پورې بیا د دوی د شعر نغمې د پښتونخوا په وطن رانغلې، بلکې دوی پټې په زړه کې وساتلې، په کتابچو کې وساتلې او د یادښتونو په کتابو کې وساتلې. دا ډېر زموږ خوږ مشر، الله پاک دې ورته شفا ورکړي. تیر کال زه خبر شوم چې ناروغه شوی و. هاشم مومند دی د آزادۍ راډیو پخوانی مشر او دا په څنګ کې چې ګورئ دا نو زموږ خوږ مشر دوست او شاعر احمد تکل صاحب دی. په څنګ کې ورسره چې دا غل ناست دی نو لکه څنګه چې د ناولونه مظلوم دي، په ناست او پاسه کې د خپل مغم عاجز دی. سالم احمد صالح صاحب دی. دا زمونږ د افغانستان نه ملګری عبدالولي مینناک دی. دا چې ګورئ صفی الله کاروان دی او دغه چې ګورئ د سپین غر د سردرو بلبل چې یو وخت کې ورباندې ادبي چرګۍ به د ننګرهار ډېرې آبادې وي او غږ به یې یکو تکو او ورسره په څنګ کې ناست ډېر خوږ نجیب امیر صاحب دی. ټولو ته ښه راغلاست وایم، ستړي مه شئ. ان صاحب صحت دې هم ښه نه دی، خو خدای دې وکړي چې روغ پاتې شي، خدای دې څه نه در باندې کوي. که څه هم تاسو ویل چې ما باندې ناوخته دی او زه به درنه لاړ شم، خو ډېره مننه چې تر نن ورځې پورې تاسو ټولو بېشانه مینه موږ ته راکړه. پیل به یې داسې وکړو چې نجیب امیر نه به یې راوکړو او بیا به نو ان صاحب باندې 2-3 شعرونه ووایم او تاسو ته به یې واورئ. امیر صاحب څنګه یې؟ مننه، تاسو ټولو نه مننه او زه به خپل یو شعر ووایم. مطلب د پري دا ستا دیدن ته منتظر غوندې ولاړم. پري دا ستا دیدن ته منتظر غوندې ولاړم، په تکو سپینو واورو کې عسکر غوندې ولاړم. پري دا ستا دیدن ته منتظر غوندې ولاړم، په تکو سپینو واورو کې عسکر غوندې ولاړم. الله ته به محشر کې د دنیا غمونه ژاړم، الله ته به محشر کې د دنیا غمونه ژاړم. پښتونم هر درشل کې در په در غوندې ولاړم. ډېر ښکلی. اوږدې مسافرۍ ټولې رشتې وې ختمې کړې، اوږدې مسافرۍ ټولې رشتې وې ختمې کړې. په خپل کلي خپل کور کې مسافر غوندې ولاړم. ډېر ښکلی. په تکه توره شپه کې سباون محسوسومه، په تکه توره شپه کې سباون محسوسومه. ما خوب لید د غونډۍ په سر د لمر غوندې ولاړې. ډېر ښکلی. زما د ماشومتوب البم غربت نه مالامال دی، زما د ماشومتوب البم غربت نه مالامال دی. په ټولو تصویرونو کې د انګر غوندې ولاړم. ډېر ښکلی. زما د ماشومتوب البم غربت نه مالامال دی، په ټولو تصویرونو کې ډنګر غوندې ولاړم. او سپوږمۍ زما یقین ته به خامخا ځلېږي، سپوږمۍ زما یقین ته به خامخا ځلېږي. چې مخ ته دې د ژمي مازدیګر غوندې ولاړو، ماښام و پېښور و څوک روانه وه کابل ته، امیر زړه مې مات مرور غوندې ولاړ. واه، ډېر ښکلی، ډېر زیات ښکلی، ډېر زیات ښکلی. ان صاحب څه وجه خو شته دی د سپین غر د غېږې نه جلا کېدو نه وروسته؟ بس یا خو تا داسې له هغه غرونو سره د یارانې نه داسې د آرام کمبله په سر راکش کړه او یا شور نه لرې کېدو سره خامخا څه ستونزه به وه، بیا موږ هغسې نغمو ته لا تر اوسه پورې تږي یو. ډېره زیاته مننه شینواری صاحب له تاسو نه، تاسو راغلو دوو نورو خوږو
خوږو دوستانو مینه ناک صاحب او کاروان صاحب نه اول خو مننه کوو چې تاسو دلته راغلئ پراګ ته. پراګ داسې په اروپا کې داسې یو کلی دی لکه د چپ لاس جیب. دلته ډېر کم افغانان راپېښېږي، ډېر کم دې خواته راځي او تل هم چې راغلي دي یعنې موږ ته یې د هغه وطن او د وطنولۍ خوشبويي ځان سره راوړي، ساعت هم ورسره تېر شوی. نو کور ماباد مننه چې راغلئ. هماغه شعر دی وایي چې پکې خواږه یاران دي پېښور تر هر دیار. نو چې راغلی ډېر لطف مو وکړ. د شعر و شاعرۍ په اړه باندې دلته زما مشران ناست دي، مومن صاحب ناست دی. اصلا د وطن نه مسافري، د وطن نه لرې والی، یو سړی چې 20 کاله 15 کاله په یو بل وطن تېر کړي، زموږ شعرونه، زموږ خوبونه، زموږ خبرې له وطن سره تړلې دي. او ته چې له وطن نه کلونه کلونه لرې شي نو معلومه خبره ده چې په شعر باندې په اغېز کوي، بلکې د ژوند منډې تړلې. او دلته په اروپا کې د ژوند کړه مې که څه هم خلکو دپاره د اروپا او د دې ځایونو د ژوند تصور ډېر خوږ ښکاري چې عمره خوږ نه دی. نو دا سړی مجبوروي چې په نورو کارونو او د ژوند او روزګار په نورو شیانو اخته شي او شعر یو څه وخت غواړي، یو څه کار غواړي. احساس خو هماغسې شدت سره ګزارونه هیڅ شک نشته دی، خو احساس په نورو لارو باندې بیا انسان ښیي. یا کله نه کله خاموشي شي، کله نه کله انسان د احساساتو ته داسې غلبې لاندې راځي چې یو خاموشه بود په توګه ودرېږي. په هر حال موږ دلته هم کار کوو، مثلا د لیکنو د لارې، د راډیو له لارې، د شعر له لارې هغه خپل احساسات، هغه خپل څه چې رسول غواړو خپلو خلکو ته کوشش کوو. ما د ګوډ شعر هم لیکو، په رښتیا خبره ده چې ډېره موده وشوې لیکل. او اوس به دا ډېره موده دی چې څه لیکلي دا به ټول راته ووایې. ډېر څه درته ونه ویلی شم، یو نظم درته وایم. او د وخت نه چې پخوا به مونږ د جیب نه کاغذ راوویسته شعر به ورته ووایم. هغې چې کوم کیف کول هغه وخت نه چې د موبایلونو نه شعر ویل مونږ شروع کړي، شعر هم خوند تللی له ویلو نه یم تللی. زه درته خپل یو نظم وایم د مومن صاحب په اجازه، شاکر صاحب نورو. دا یو پخوانی نظم دی، ډېر نرم نه دی، خو همدلته په پراګ کې مې لیکلی. اگر چې تا ته مخکې ډېر ښه ډېر تیز موزیک دی. نو دا خو څه په خبره نه دی چې غلي به یې کېږي. دا نظم دی که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم. واه دا واورئ. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم چې ماښام به دې رانه ستوري یاران وي. واه ژوند به ګرځنده تصویر وي د رنګونو، واه ګلابونه به دې ذهن کې روان وي. واه که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم سره ګډ به فرښتې او انسانان وي. کفاره به د مچکو په شمېر ټاکي داسې ځای چې ملایانې مینان وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم چې به ژوند لکه د سیند مستې څپې وي. داسې ځای چې 100 خماره 100 جامونه د یوې ورځې ټاکلې پیمانې. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم چې به زده کړو له صوفیانو آیاتونه، د ملا فتوی به ټولې کړو باطلې، ورته راوړو د عشق روایتونه. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم چې پاچا به یې کونډ نه وي په غوږونو، وزیران به یې په 2 سترګو بینا وي او پوهېږي به د درد په حسابونو. ډېر ښکلی. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم چې د دار له پلو جوړ به وي ټالونه، د ټوپکو دکانو کې به زوړند وي ستارونه، ګیتارونه، ربابونه. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم چې واکمن به څوک د بل د ایمان نه وي. هر سړی به خپل ضمیر ته ځواب وایي، په ټول ښار کې به قاضي او زندان نه وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم د غره نجونو ته به ټیک د سپوږمۍ راوړو، لمر به بیرته زنځیرونو کې راکاږو او سهار به تر تاریکې کیږدۍ راوړو. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم چې ترې راوړو بیرته نوي ارمانونه، د دیوانو له منګلو به راخلاص کړو د دې غره د ښاپېریو ورک خوبونه. که ملګری مې شوې داسې ځای دې بیا یم
چې ماښام به د راڼه ستوري یاران وي ژوند به ګرځنده تصویر وي د رنګونو ګلابونه به دې ذهن کې روان ډېر ښکلی یو به دوه به نور مراته ووایي ما سره دستي نور که زه مخکې خبرې به راوړې به مې دا مې په ډېره ذهن کې راوله نشته دی ذهن کې راوله نه یعنی دومره خلک به تا ته په تمه او د هغوی هم حق دی چې ستا نغمې ور ورسېږي دا نو زه به د امن یو نو که پیدا مې خدای دې وکړي چې زه یې پیدا کړم من دلته نه پیدا کېږي ان صاحب شیشه ورک شو بل شعر هم درنه وکړه که زه خبر ویم موږ ولې تیار شو چمتو راغلي وې ما خو تا ته بېګا ویلي موږ ویل چې موږ به ځان تېر کړلی شو په هغه دغه دا بلکل دا یو ټکل صاحب ناست دی د آزاد نظم استاد دی د آزاد نظم لیکلو هڅه مې کړې ده واه امن به کله راځي ښه امن به کله راځي کله چې زده کړو په تیاره کې څراغ څنګه بل کړو کله چې زده کړو له یوې چینې نه دواړه په لپه اوبه څنګه وڅښو او په نیم جام د اوبو دوه تږي خلوب څنګه کړو واه کله چې دواړه یوه وچه ډوډۍ په دوو برخو باندې نیمه کړی شو کله چې کاڼي له سینو بهر کړو کله چې خپلو ورکو زړونو پسې لټه وکړو کله چې پوه شو د اسمان اسماني رنګ څه معنا کله چې پوه شو د روانو اوبو شرنګ څه معنا او د رباب نرو تارونو کې خوږ ترنګ څه معنا کله چې دواړه د حابل قابل کیسه هېره کړو د وینو رنګ څنګه وي دغه اندازه هېره کړو کله چې ته څه غواړې زه یې درته هم وغواړم کله چې ته وخاندې زه در سره هم وخاندم کله چې ته وژاړې زه در سره هم وژاړم امن به هله راسي واه ډېر ښکلی ډېر ښکلی داسې ملغلرې ګوره تا موږ نه پټې ساتلې کاروان صاحب ته هم چې کله موټر کې دې ګورم همداسې دې چې ګورم نو داسې غمجن داسې ژور شیان اورې چې سړی فکر کوي چې که شاعر نه دی نو همنشین خو یې دی نو واقعي خبره خو دا ده څه درته یاد دي چې کوم شعر دې خوښ دی شعرونه خو مې ډېر خوښ دي خو متاسفانه زه دا هغه خوښېږي مې چې وایم البته دا استعداد راکړي نشته چې داسې یو شعر هغه کړم نه یو شعر خو به درته یاد وي هغه بټي کوټ کې زموږ ترور زامن اوسېدل بیا نو یو کس ته ویل چې دیم شعر وایي هغه راغی ویله چې زه به شعر ووایم د رحمان ماما وینا باله درته یاد دغسې یو شعر خو به درته یاد وي علاقه زیاته لرم خو متاسفانه اوس مې زیات کړي ډېره مننه عبدالولي مینه ناک داسې خو ته ښکارې چې شنوار صاحب د کابل پوهنتون په وخت کې چې محصلین وو هغه وخت کې موږ کله کله شعر لیکل خو چې کار ساحې ته راغلو بیا شعر او شاعري زموږ نه پاتې شو یو شعر یو غزل ده چې هغه دا 2018 کال کې ما لیکلی و هغه به درته وړاندې کړم دا اوس پوه شو چې یو ډېر نه دی لیکلی په دې ګوتو په شمار دی ساتلی موږ نه دي کله کله به فیسبوک ته ورکوله نو هغه چې دی ما د خیالي انځور نو اوس ورکه یې ته ورکه بس له ما نه ورکه شوې اوس ورکه یې ته ورکه بس له ما نه ورکه شوې هر ځای د لټومه له هر چا نه ورکه شوې او د زړه سکون مې ورک شو اوس یې هغې غوندې ګرځېږم د زړه سکون مې ورک شو اوس یې هغې غوندې ګرځېږم چې کله مې لاس نښه بس له تا نه ورکه شوې او خیالي انځور دې جوړ کړم بس په چیغو چیغو ژاړم خیالي انځور دې جوړ کړم بس په چیغو چیغو ژاړم چې ستا پخوانۍ مینه له بېګانه ورکه شوې او ستا شوخې شوخې سترګې راته مړاوې مړاوې ښکاري ستا شوخې شوخې سترګې راته مړاوې مړاوې ښکاري په خوله کې دې خندا هم له خفګانه ورکه شوې او ستا مینې خاطرې اوس ورو ورو په وچېدو شوې ستا مینې خاطرې هم اوس ورو ورو په وچېدو شوې
چې تور ځل پولیس دی له اسمانه ورکه شوې او یوه څړیکه به مې ټول عمر په زړه کې راتاویږي یوه څړیکه به مې ټول عمر په زړه کې راتاویږي د تندر په شان شور کې له بارانه ورکه شوې او نور ستا مینه نک ستا د لاسه ځان ورک کړی ګوره نور ستا مینه نک ستا د لاسه ځان ورک کړی ګوره په زړه کې یې ګیله هم له ارمانه ورکه شوې. ډېر ښه ډېر ښه ډېر صالح صاحب ته به موږ ته یو ناول ووایي. صالح صاحب ته ولې په خپله شاعرۍ باندې خاموش یې؟ ما شعرونه په هغه اولو کلونو کې لیکل د خصوصا د طالبانو په اوله دوره کې چې هغه وخت کې افغانستان کې محدودیتونه هم زیات وو او موږ یو ادبي ټولنه درلوده کېدای شي محمد یار صاحب تاسو ته ویلي دي بیا وروسته بېنوا فرهنګي بېنوا شو هغې کې بیا زیاتره وخت موږ د ملګرو د کورو په زیرخانو کې مشاعرې کولې په دې خاطر چې محدودیت زیات وو او په هغه وخت کې نو اصلي اوج هماغه وخت و کله څومره چې محدودیتونه زیات وي په هماغه اندازه بیا خلک کوشش کوي چې دغه سیزون لارې چارې پیدا کړي چې هغه خپل ادبي تنده او هنري تنده ماته کړي. هغه وخت د شعر اوج و هغې نه وروسته بیا بس د همغه د وخت خپله نه دي لیکلي. ما د درویش دراني یو شعر انتخاب کړی نه خپل به م راته ووایي خپل نه لرم دوه چې درته په یاد دي خیر خو موږ خو خبر یو چې شته ستا نه خو یو دانه خو سره خپل نه لرم بیا بل وخت بلې ورځې ته د ساتل یاد زه به د درویش دراني یو ښایسته شعر تاسو ته وایم وایي له ما ګوښه دي له ما ډېر لرې ودان دي خلک زه تورې خاورې یم او ستوري د اسمان دي خلک زه هم یو زخم ځکه مالګې جوړولې هر چا زه یم یو ګل ځکه ملګري د خزان دي خلک د چا تر سر تېر سه اشنا چې دروازه جوړه سي لکه دیوال زما او ستا تر منځ ولاړ دي خلک زړونه یې وګوره چې تور نه وي د کفر په شان مخ ته یې مه ګوره چې سپین لکه اسمان دي خلک لکه ایمان دي خلک زړونه یې وګوره چې تور نه وي د کفر په شان مخ ته یې مه ګوره چې سپین لکه ایمان دي خلک تر څو چې وږي وي درویشه نو دوستي یې ښه ده پر خزانه باندې چې کښېني تور ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه دا نو زموږ ډېر خوږ مشر احمد تکل صاحب دی تاسې به یې د دې ټولو غږ راډیو نه اورئ هغسې به در باندې خوږ لګي په خبرونو کې مګر نن یې په شعر کې مو واورئ. ډېره زیاته مننه. اول خو خوشحاله یم چې تاسو راغلي دلته او تاسو مو ولیدئ له تا نه هم ډېره زیاته مننه ټولو نه یاب کې مو ډېره ښه دوستانه وه خو ویاړم چې له نږدې مو ولیدلی تاسو زما یو شعر به زه داسې لږ عاشقانه او رومانتیک درته ولولم او یو شعر یو نه دوه درې به ووایي ان صاحب ته به م یو بل شعر تیار کړي سیاسي شعر دی. اول به د سیاسي شعر درته ووایم چې بیا وروسته رومانتیک شعر ته ورشو. دا شعر مات اوربان نومیږي. زه د آزاد شعر مین یم او په ټول ژوند کې مې د آزاد شعر تجربې کړي دي که څه هم ډېر وخت ما ځینې وخت ما غزلونه هم لیکلي خو او نظمونه مې هم لیکلي دي مګر زیات سروکار زما له آزادو شعرونو سره دی او دا دواړه شعرونه چې زه اوس تاسو ته لولم دا دواړه په آزاد فرهنګ کې دي. مات اوربند د ونې سر کې دوه ښایسته پختکې پختکې د فاخته چې د ونې سر کې دوه ښایسته پختکې یو بل ته د مینې راګ وایي مچۍ دي شات جوړوي یوه بتکه د لمبو د زاویې په سر کې هوا چلیږي غر خاموش ولاړ دی له شیدو ډکه غوا ورشو کې څري او ځانې شنه اسمان کې په وزرونو اتڼونه کوي دا د جنت غوندې درې بڼه وه مخکې له دې چې کاږه برید پیل کړي. دا یو شعر و دا ډېر ښه دی مخکې له دې چې کاږه برید پیل کړي دا دغه ټوله ښایسته فضا مخکې له دې چې کاږه برید پیل کړي او دا بل فقط یوه شیبه کې دا یې عنوان دی داسې مهینه وه چې سیوری یې نه درلوده او په مرۍ کې اوبه ښکارېدې هومره لمرمخې وه چې زما او د رڼا ترمنځ ولاړه وه لا هم ښکارېده لکه څراغ ځلېده راغلله ودرېده ومې لیده
او لکه خوب پناه شوه فقط په څو ثانیو کې. واه ډېر ښکلی. مومن صاحب موږ خو ټول تا ته د څه داد د اخیستلو دپاره په ټغر ناست یو. موږ ټول که موږ ستا په شاګردانو کې یاد شو زه نو دا به ډېره د ویاړ خبرې. دا خو ستا پخواني کارمندان تېر شوي دي. د دوی د شاعري دې اورېده؟ د دوی شاعریانې ما اورېدلې دي او دوی ډېره ښه شاعري لري. زما هم خوښ دی. زه د شعر سره ډېره علاقه لرم اما په خپله شاعر نه یم. زما په ټوله کورنۍ کې شاعر نه دی تېر شوی. اما په کور کې مې داسې څوک نه و چې د شعر او ادب سره علاقه ونه لري. حتی زمونږ هغه مشر نیکه اکبر خان لالپوري نومېده. نو دی یو وخت چېرته لاړ، یو ځای و ټټنګ نومېده. ټټنګ، وزیر ټټنګ. نو دی هلته نور خلک وایي چې دوی هم شعرونه وایي. نو ده وویل چې زه هم یو شعر لرم. او ویې ویل چې راغلم په ټټنګ ټنګ ټنګ زما شعر چې زه به یې تاسو ته وړاندې کړم هغه دغسې دا موږ په ټول ستا د بچیانو لمسیانو په ځای د دوی درې واړو دا خو ستا شهزادګان دي که نه؟ د دوی نه کومه خاطره څلور ناست دي. دوی نه کومه خاطره لري؟ دا یو بیل لنډه د دوی د هر یو نه صرف سرهاو خاطرې لري. یو چې ووایي مثلا د تکل صاحب په اړه څه ووایم؟ تکل صاحب نه یوازې زما ډېر نږدې او لایق همکار و، بلکې زما ډېر نږدې ملګری او دوست هم و. او د یو داسې یو دوست چې زما د ده سره همیش یو د خندا او د دغه یو دغه هم لاره همیش ډېر سره یو ځای خندل او همیش مو ټوکې کولې. او صالح صاحب پېژنې؟ صالح صاحب خو نو زما د زړه سر دی. لږ څه راښکاره کړه. یو شریف انسان دی. موږ هم سایګان او زه ډېر خوشبخته وم په خپل ژوند کې، په خپل کاري ژوند کې چې خدای ما ته دغسې دوستان راکړي چې هم ټول دانشمند خلک پوه خلک وو او په وطن مین خلک وو او د ظرافت او د ښایست نه ډک خلک وو.